ملګرو الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی اوسي. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته ما مخکې تېرو ویډیوګانو کې یادونه کړې وه، تاسو ته مې یو طریقه ښودلې، په هغې طریقه باندې تاسو لاړ شئ، تاسو کولی شئ یو ښه عاید ولرئ غیر د تاوان نه په کریپټو کې، البته په سپاټ کې. نو که کومو ملګرو پرې عمل کړی وي، په دې باندې 100% یقیني یم چې حتماً به یو نتیجې ته رسېدلي. او په ګروپ کې زه وینم، په چینلونو کې وینم، همدغسې اوس هم ګورم چې زیات خلک په دې باندې وخت ضایع کوي، د دې په لټه کې دي چې هغوی فري پراجکټ پیدا کړي یا فري بورډز پیدا کړي، همدغسې دغه شیان پیدا کړي چې کار وکړي او د کار په نتیجه کې هېڅ شی ورنه کړي او همدغسې خالي لاس وي. نو ملګرو یو ځل بیا درته وایم چې دغه شیانو کې هېڅکله وخت مه ضایع کوئ. هغوی دغه اوس فیک دي، مخکې وو لکه ناټکاین شولو، ډاج کاین شو، هغې نه وروسته بل دغسې کوم ریل هغه نه دی راغلی چې تاسو ته به ګټه درکړي. نو د دې شیانو نه تېر شئ، دا نه آینده لري، بس چټي د وخت او انټرنیټ ضایع کول دي. نو دې نه تېر شئ. 1.5 سل 200 ډالر در چا په وسه کې د قرض کولی یم سئ کریپټو کې واچوئ. ما درته کومه ویډیو پې جوړه کړې، دا ویډیو په دقت سره وګورئ. انشاءالله چې تاسو به هېڅکله تاوان ونه کړئ او په نتیجه به حتماً سرته ورسېږئ او به ګورئ چې تاسو ته څنګه یو ښه نتیجه درکړي. نو دوستانو مې غوښتل چې تاسو ته په کریپټو کې لږ نوره وضاحت درکړمه تر څو تاسو ته اسانه شي. او بله دا چې درسونه دي زیات د کریپټو د کینډلسټیک پیټرنز نو چې ډېر سخت دي، البته د هغه ویل سخته ده. نو په دې عرض ما داسې کتابونه تاسو ته PDF را پیدا کړل چې په هغه کې دغسې شکلونه ښودل شوي چې کوم شکل رامنځته شي، په هغه شکل کې مارکیټ کوم خوځي یا دغه شکل څه شي ته ویل کېږي. نو دا ډېر ساده شکلونه مې درته پیدا کړي دي، ساده کتابونه دي چې تاسو یې په هر یو شي پوهېږئ. او که بیا تاسو وایئ دا به درته پښتو ته ترجمه کړمه، خو البته باید رایې ډېرې وي ځکه چې سخته ده پښتو ته ترجمه کول یو څه اندازه. نو دغه کتابونه مې درته را پیدا کړي دي، دا به درته ټیلیګرام چینل کې واچوم، تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. تاسو کولی شئ ترجمې ته یې مه ګورئ، فقط یو عکس ته یې ګورئ، د عکس له نګاه نه پوهېدی شئ. لکه دغه یو مثال درکړی دی، دغه تاسو کتی شئ. دغسې مې څو کتابونه درته پیدا کړي دي چې د ښه شکلونه پکې پیدا کولی شئ او دلته تاسو کولی شئ د دې نه ښه ګټه واخلئ. لکه دوستانو دلته دغه شکل تاسو ته ورکړی دی چې دغسې کوم کینډلز پکې رامنځته شي، کوم دغه حالاتو کې مارکیټ کوم خوځي. خیر د سپاټ لپاره دا دومره مهم هم نه دی، خو بیا هم باید سرسري دومره زده شي، مهمه ده. نو دوستانو دا به درته واچوم په ټیلیګرام چینل کې. نو که کومه پوښتنه لرئ حتماً یې ووایئ. دغه ډېر ښایسته شکلونه یې ورکړي دي، انشاءالله چې اول به کومه پوښتنه نه وي او که بیا وه حتماً پوښتنه وکړئ او په دې طریقه باندې لاړ شئ، حتماً یو نتیجې ته به رسېږئ. والسلام.